बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ज़मा गैरतमंद पख्तनू रूणो खुएंदो दा वीडियो ज़ दाग़ माशूम په سلسله کې کومه کم چې څلور ورځې مخکې د رشید میډیکل سنټر کې وفات شو د اپریشن په دوران په هغې باندې څنګه چې ټول وطن خفه شوی دی او په هغې باندې دغه شانتې زه هم په هغې باندې د دې برادرۍ د صدر په حیثیت باندې ډېر زیات خفه یم او د هغې ډېر زیات معافي غواړم او چونکې زه د دې برادرۍ صدر یم نو ما مناسب وګڼل چې زه د دې حیثیت نه استعفا ورکم او دا ځکه ورکم چې قوم بیدار شي او د داسې خبرو مخنیوي شروع شي او موږ سره هر یو کس سره په دې سلسله کې د احتساب وشي. څوک چې د میډیسن سره وابسته دي د اپریشنونو سره وابسته دي نو په کار ده چې قوم په دې خبرو باندې پوه شي. نو هسې نه چې د صدارت یا د مشرۍ په چترۍ کې ګینې موږ ته تحفظي او زموږ د یا احتساب نه کېږي. نو په دې لحاظ باندې زه د دې خپل منصب نه استعفا ورکوم او قوم ته دا یو خبره غواړم دا شعور چې کوم راغی نو پکار دا ده چې دا ماشوم خو وفات شو خو چې د نورو ماشومانو دا د سر صدقه جوړه شي او دا قرباني د نورو ماشومانو د تحفظ ضرورت راشي. اپریشن وغیرہ او هسپتالونو سره خامخا دا خبر لی خو په دې کې انساني غفلت ضرور شاملي او عوام له پکار دي چې هغه په دې خبرو باندې ځان پوهېږي. یو خو صحت انصاف کارډ یو ډېر ښه سهولت دی او داسې خیراتي نه دی. دا ګورنمنټ تاسو له 10 لک روپۍ درکړي دي او دا داسې دي لکه بالکل په نغدو پیسو چې تاسو اپریشن کوئ او ستا په جیب کې 10 لک روپۍ پرتې دي. موږ عام طور سره سودا کوو او پیسې ورکوو نو د هغې کې ښه تحقیق کوو چې یاره دا سودا چې زه کومه دا غوښه علمه دا پیاز ټماټر علمه یا بل څه علمه نو آیا زه په دې پیسې ورکوم نو چې دا زه غلط وانه لم. نو په کار دا ده چې مونږ کله یو هسپتال ته ځو د اپریشن دپاره نو په کار ده چې مونږ وګورو چې دا ځای د دې خبرو جوګه دی او که نه دا ګورنمنټ د طرفه دا ځای اپرووډ دی او که نه او بیا دلته دا کم ډاکټر چې کم دی دا سپیشلیسټ دی سرجن دی او که نه انستیزیا والا چې دی دا ډاکټر دی او که نه دغه شانتې دا ټول خبرې چې موږ تسلي کوو او د هغې نه پس چونکې ته د هغې پیسې ورکړې ستا په جیب کې 10 لک روپۍ پرتې دي او هغه مطلب دا دی دا داسې کار نه دی چې ګینې تا له څوک خیراتي کوي. نو موږ له پکار دی چې موږ د دې خبرو تحقیق کوو نو انشاءالله تعالی چې د آینده دپاره دا ګوره پاکستان کې بدحال دا دی چې دا دوران زچ کې لکه د ماشومانو په پیدایش کې چې دلته کم خلک مري کم زنانه مري دا په ټوله دنیا کې دلته د ټول نه زیاته شرع ده. د هغې وجه دا ده چې خلک خو راشي او عام ځایونو ته راشي او هغه هلته هغه سهولتونه نه وي او کله چې بیا هغې کې څه کمپلیکیشن راشي نو هغې د وجې نه د بلیډنګ د وجې نه د زیاتې انستیزیا د وجې نه د دې خبرو
वसलाम।